د یو وخت خبره ده چې په یو ځنګل کې ډیره زیاته ګرمي وه او مرغۍ د ونې یخسوري ته ناستې وې. زما مور به ویل چې کله ډیره زیاته ګرمي وي او هوا نه چلیږي نو بیا د باران امکان وي. نو ماته نن داسې ښکاري چې د باران امکان دی. ته صحیح وې. زما نیا به هم ویل چې ډیره زیاته ګرمي وي او هوا نه چلیږي نو بیا باران کیدونکی وي. بس ماته هم داسې ښکاري چې ماښام ته باران کیدونکی دی. دوی دا خبرې کوي چې په دې کې یو طوطي د بل ځنګل نه راشي. ته د هانګکانګ ځنګل نه راغلی او زه د هانګکانګ ځنګل نه راغلم. زه د دې خبرې دپاره راغلم چې ماښام باران کیدونکی دی نو تاسو ټولې مرغۍ د خوراک دپاره بندوبست وکئ. بیا طوطي د دغه ځای نه لاړ شي. ما تاسو ته نه ویلي چې باران کیدونکی دی او اوس خو رښتیا خبره شوه. دا خو پته ولګېده چې بېګاله باران کیدونکی دی. خو د پریشانۍ خبره دا ده چې زموږ سره خو د خوراک دپاره هېڅ څه شی هم نه دی پاتې شوی. ته رښتیا خبره کې او زما سره هم د خوراک دپاره یو 2 دانې پاتې شوي دي. نو موږ او تاسو لا پکار ده چې زر ته زره د خوراک بندوبست وکړو. باران را روان دی. لیکن موږ به د خوراک دا انتظام دومره زر چرته کوو ځکه چې زموږ سره نږدې خو هم د خوراک څه بندوبست نشته دی. تاسو مه پریشانه کیږئ. نن زه په یو لار باندې راتلم نو هلته ما د جوارو یو پټی ولیدو چې په هغې باندې ډېر زیات فصل شوی و. نو تاسو مه پریشانه کیږئ. موږ به هلته لاړ شو او د هغې نه به د غنمو دانې راوړو او موږ له به یو 2-3 ورځې کار وکړي.